د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. هیله ده چې تاسو روغ او په امن کې اوسئ. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې حاجی شیرین ناروغ شوی وو او همدارنګه د ملالۍ همزولو په کلي کې د ډنډ د مردارو اوبو ترڅنګ لوبې کولې او ملالۍ اندېښمنه وه چې خدای مکړه هغوی ناروغان نشي. د همدې لپاره وایم چې روغتیا تر هر څه ارزښتمنده ډالۍ ده. شکر کول تر هر څه لویه شتمني ده او خندېدل لوی ځواک دی. اوس به واورو چې نور څه پېښېږي. خیالي راغلی؟ ډاکټر صاحب ما ته دې څه ویل؟ هو ما وی د پلار معاینات دې راوړل؟ او دا دې وی ګوره ډاکټر صاحب چې په پلار مې څه ونه شي. خدای مهربانه دی، انشاءالله ښه به شي، خو یو احتیاط به کوي. د څه شي احتیاط ډاکټر صاحب؟ په خوړو کې به غوړ ډیر نه کاروي. د غوا غوړي او د حیواناتو د وازدې غوړي خو به بیخي نه خوري. ډاکټر صاحب له غوړو به کله واوړي؟ په غوړو پسې خو مړ دی. ګوره خیالي، ستا د پلار داسې تکلیف دی چې د غوړو خوړل ورته بیخي لکه زهر داسې دي. ډاکټر صاحب ته څه وایې چې تکلیف او مرض یې څه و؟ مرض یو څه سخت دی، خو تاسو ډاډګیرنه ورکوئ او دته له مرض نه څه مه وایئ. موږ خو به ډاډګیرنه ورکو، خو هلته چې معاینات اخیستل ډاکټرانو ویل چې کیدای شي د زړه حمله پرې راغلې وي. د زړه حمله؟ هو د زړه حمله پرې راغلې وه، خو خدای فضل وکړه روغ ترې ووته. بیا هم درته وایم پلار ته دې د زړه له حملې څه مه وایه. سمه ده، خو ډاکټر صاحب کاشکې تا مې یو ځلې کتلی وای چې اوس څنګه دی. ته چې په معایناتو پسې تللی وې ما د پلار وکته، زه به بیا هم ورځم او تسلي به هم ورکوم. ډاکټر صاحب نصیحت ورته وکړه چې له غوړو ښه پرهیز وکړي. ما ورته ویلي دي، بیا هم ورته وایم. ښه نو خیالي ته ورشه چې پلار دې یوازې دی. سمه ده ډاکټر صاحب. وای چې دا خیالي څه شو؟ دا خو بیخي پسې ورک شو. پلار جانه اوس څنګه یې؟ له اول نه یو څه ښه یمه. ټټر خو به دې درد نه کوي؟ نه اوس یې درد ښه شوی دی. ښه خدای دې خپلې لاړې درته دارو کړي پلار جانه. الهي امین. رښتیا خیالي زویه؟ وایه پلاره څه دې ویل؟ ډاکټرانو خو ویل چې سبا به دې رخصتوو او خپل کور ته به ځې. ښه ده، ما ته یې ویل چې پلار به دې په کور کې آرام وکړي، ښه به شي. ښه نو زما لپاره یې دوایي درکړې ده؟ او دوا یې راته ولیکله، وام اخیسته. ښه نو څه یې ویل چې زما مرض څه شی و؟ ستا د مرض؟ او ستا د مرض یې ویل چې ښه به شي، لږ احتیاط او پرهیز دې کوي. د څه شي پرهیز؟ ویل یې چې آرام به کوي او غوړي نه دي دا د غوا او د نورو حیواناتو د وازدو غوړي، وی دا به بیخي نه خوري. وای نو غوړي څه تاوان لري؟ ډېر خلک غوړي خوري رک روغ دي. خو ډاکټران چې وایي تا ته به تاوان لري. خیر دی د غوړیو په ځای به داسې نور خواړه درکو چې تاوان نه درته لري. د ژرندې ډوله ته ولې تشې او زه غنم در اچومه د ژرندې ډوله. چنارګله ته عجیبه سړی، هلته د عاشق کېنولی دی او ته خپلې سندرې وایې. کاکا خوشحاله عاشق به خپل کار کوي، نه ګورې په ژرنده کې زما سل کارونه دي. چې کارونه دې و خو بیا به د عاشق نه راغوښته. عاشق ته زړه مه خوره، د عاشق چې شین چای او تورې ګوړې ته زړه وشي ژرندې ته راځي. دا څه وایې؟ عاشق ویل چې زه چنارګل راغوښتی یم. ما راغوښتی و؟ لا حول ولا. ما د څه لپاره راغوښتی و؟ ویل چې د سر د ویښتانو جوړولو ته یې راغوښتی یم. وی کاکا خوشحاله بیخي رانه هیر و. دا دی د لیوني اوښ په منډه به ورشم. عاشقه والکه عاشقه څه وایې؟
یاره چنارګله ورکه که بابا داسې خو څوک نه کوي وایي زه په تمه او ته بېغمه هی بېغمه اوسه دا دی راورسېدم ډېرې کړتې مه کوه دغلته کښېنه چې دا ببر ویښتان دې در جوړ کړم ای بابا کښېنه دا دی کښېناستم خو لږ پام به کوې هسې نه چې په بیاتي مې یا د سر څرمن غوڅه کې یا غوږونه زړه مه وهه عاشق په خپل کار کې استاز دی استازو خو که هسې د بیاتي څوکه در باندې لګېده نو هغه نوره ستا خپل نصیب خراب دی بیا خو ګوره داسې به نه کوې د چنارګل ازار به نه اخلې که نه ښه ورځ به ونه وینې زوره وراسې مې ټوکه وکړه ازار مازار به نه کوې ګورو چې خبر مې کړې په بیاتي دې نه غوڅومه رښتیا خبر به نه یې له څه شي نه چنارګله ته لکه چې د فیل په غوږ کې ویده یې د فیل په غوږ کې نه ویده کېږم کله د ژرندې په ډول کې ویده شم او کله هم د ژرندې په شکېدلي کاټ کې ښه نو خبر نه یې وزوروره خبره دا ده چې په حاجي شیرین باندې د زړه حمله راغلې وه ښه خبر یم خدای دې رک روغ کړي امین چې دا به ولې داسې شوی وي ډاکټرانو ورته ویلي وو که نه چې غوړي ډېر خوري د غوړیو ډېر خوراک په سړي باندې د زړه حمله راولي چې اوس به څنګه وي اوس خلک خو وایي چې شکر دی ښه دی کیدای سي کلي ته یې راوړی وي شکر چې بلا واو برکت نه و خدای دې په خیر راولي امین ښه پوښتنې ته خو به یې ورځو کاکا خوشحال ویل چې د ناروغ پوښتنه ډېر ثواب لري ولې به نه ځو ارومرو به ځو حاجي شیرین خو ډېر نیک بني آدم دی خدای دې وایم ژر ښه کړي الهی امین خو زه چې ورځمه یو ډېر ښه شی مې په زړه کې ګرځي هغه به وروړم څه شی ور وړې زه څه کوې اوس مې ته ویښتان جوړ که بیا به په خپله خبر شې تا ته وایم خوش مې ولې زړه پړسوي خو ما ته هم وښیه که نه چې ته څه شی وړې د مرغۍ پۍ وړې که بل شی داسې شی ور وړم چې د مرغۍ پۍ د پښو ګار ته مو نه رسېږي وی زوروره دا راته خوراکي شی دی د خوراک شی دی خو د زړه مریضانو ته د چا خبره کیمیا بوټی دی کیمیا بوټی والله بېشک چنارګله ولې خدای دې خوار که لږ ګرمې اوبه خو به دې راوړي تا ته ګرمې اوبه د کمه کوم یخې اوبه کښېنه بابا غټ سړی ولې ترموز ځان سره وګرځوم شمسه شمسه بیا چېرته لاړې له کومې ورځې چې پلار یې ناروغه شوی دی شمس ته مځمکه ځای نه ورکوي وایي چې پلار به مې کله له شفاخانې راځي راځئ دروازه خلاصه ده قندګلې خورې په کور کې او راځئ مدینې خورې هر کله راشئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه یې خورې ښه خو یې وعلیکم سلام مدینې او پلوشې دواړه ستړې مه شئ ښه ده چې قندګلې ترورې خدای دې له غمه وساته امین خدای دې ستاسو دعاګانې راته قبولې کړي مدینې خورې راځئ دلته په دې صفه کښېنئ دغلته ښه ده قندګلې خورې ته مه خورېږه زه پلوشه به دلته کښېنو ښه دا ووایه چې د ماشومانو پلار لا په شفاخانه کې دی که راغلی دی لا خو په شفاخانه کې دی خو ورته ویلي دي چې رخصتوي یې الله تعالی دې په خیر او سلامتۍ درته راولي امین مدینې ترورې دعا به ورته وکړو چې خدای دې ژر روغ او جوړ کړي امین لاسونه پورته کوي خدای دې شفا نصیب کړي خدای دې دا کورنۍ نه غمجنوي امین خبرې به هم کوو دا پیالې در واخلئ خورې د چای تکلیف به دې نه کاوه موږ د مریض پوښتنې ته راغلي یو موږ ته مولوي صاحب ویل چې د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري مدینه ترور ښه وایي تاسو به مریض ته ځورېږئ د چای ګیله څوک نه درنه کوي وی دا څه وایې د چای به څه تکلیف وي لورې چې څوک زموږ د مریض پوښتنې ته راځي چای خو ورزار کې زموږ مولوي صاحب هم ویلې چې کله حاجي شیرین په خیر کور ته راشي پوښتنې ته به ضرور ورځم خدای دې تاسې ټول له غم او درده وساتي
دا پیالې هم در واخلئ چې چای مو سوړ نه شي. راخلئ ترورې. چې ډاکټرانو به څه ورته ویلي وي؟ ورته ویلي دي چې د زړه تکلیف دی. چې هر مرضي وي خدای دې درمانګر شي، خدای دې زر درته ښه کړي. آمین. خدای دې هیڅوک هم نه دردوي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. ټولې پوښتنې ته راځي او د خیر دعاوې ورته کوي. د خلکو دعاګانې به انشاءالله خدای قبولې کړي. دعاوې ښې وي، الله تعالی په دعاګانو ډېر خوشحالیږي. قندې ګلې ترورې، ډاکټرانو څه ویلي چې دا مرض له څه شي ورته پیدا شوی؟ څه ووایم، ما ته خو خیالي تسلي راکوي، وایي چې زر به ښه شي. یو د غوړیو خبره یې راته کوله چې غوړي به ډېر نه خوري، په تېره بیا دا کورني غوړي. ډاکټران پوهېږي چې له څه شي د پرهیز ورته ویلي وي هغه خواړه به نه ورکوئ. مونږ خو به د پرهیز خبره ورته کوو، خو یوه شي ته ډېره ځورېږم. څه شي ته ترورې؟ د خیالي پلار داسې بني ادم دی چې په کتغ کې غوړ کم وي نه یې خوري. دا کورني زیړ غوړي هم ډېر خوښ دي. وایي پرهیز نیم علاج دی. په بني ادم چې کوم خواړه ښه نه لګي وایي دا دی چې وی نه خوري. مدینې ترورې، تا ډېره ښه خبره وکړه. بدپریزي په خپله لوی مرض دی. ملالۍ دا څنګه له ځان سره خاندې؟ له ځان سره نه خاندم، له نانځکې سره خاندم. ښه، نانځکې لوبوې؟ هو ګلالۍ، ستړی به شې. خیر اوسې، هغه نور ماشومان څه شول؟ هغوی بیا هلته لاړل. چېرته لاړل؟ هماغه د خړو اوبو خواته. هلته خو ډېر ګردونه دي، هلته ولې تلل؟ ما ورته وویل چې ناروغان به شئ، هلته مه لوبېږئ. کاشکې دلته لوبېدلی وای، دا ځای ډېر پاک دی. ډېر مې ورته ویل، راسره یې ونه منله. ښه، زه او ته به خپلې لوبې وکړو. سمه ده، راځه نانځکې به ولوبوو. ما توپ هم راوړی دی، دا دی. ښه سمه ده، اول به توپ ولوبوو، بیا به وروسته نانځکې مو لوبوو. ښه ده، ته لږ هلته لرې ودرېږه. دا دی، دلته ودرېدم. زه توپ در غورځوم، ته به یې نیسې، سمه ده؟ ښه. بیا به ته توپ را غورځئ، زه به یې نیسم. سمه ده، چا چې توپ ونیوه هغه به تکړه وي. ونیسه ملالۍ. دا دی، ومې نیوه. ونیسه ګلالۍ. وایي له ما نه خو وغورځېده. خیر دی، یوه نمره دې کمه شوه. ملالۍ ته وګوره شمس څنګه دې خواته رامنډې وهي. نه پوهېږم، لږ مخکې د نورو ماشومانو سره د خړو اوبو خواته لاړ. هغه دی، دې خواته راځي، زه به پرې غږ وکړم. هو، ته پرې غږ وکړه چې ولې داسې وارخطا دی. شمسه، ای شمسه، تا ته وایم. ما ته مو څه ویل؟ هو، تا ته وایو، ته دلته راشه. ښه دا دی، درځم. شمسه، ولې داسې وارخطا یې؟ زما پلار ناروغه دی. خدای به یې ښه کړي، شفاخانې ته یې خو وړی و. هو، چې لکه چې راوستو. خلکو خو ویل چې روغ شوی دی. نه پوهېږم، زور پسې ډېر خفه یم. مه خفه کېږه، خدای دې ښه کړي. آمین. هغه دی، امبولانس خواته ودرېده. زه په منډه ورځم چې پلار مې وینم. ای شمسه، پلار دې جوړ دی، هغه دی له امبولانس نه راکوز شو. ډرامه مو واورېدله. حاجي شیرین یې بیرته کور ته راوست. ژوند له ستونزو سره مل وي، بې له ستونزو په ژوند کې خوند نه وي. د ژوند اصلي خوند هغه دی چې یوه ستونزه حل کړئ او بله راولاړه شي. وبه ګورو چې په راتلونکو برخو کې څه پیښیږي. بیا سره وینو، روغ رمټ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.